मैं अपनी जान के साथ हूँ और मैं अपनी जान के साथ हूँ। सो हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ माय गॉड। بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د نجیب اپیس په حق در سره یو خبر شیر کومه کوم چې په سوشل میډیا دا وخت گردش کوي په هغې کې ویلی کېږي چې هغې له خپل خاوند طلاق ورکړي دي. د هغې خبرې له هم راځو خو د طلاق وایي په څه وجه شوي دي نو په سوشل میډیا چې څه شروع دي هغه خبره درڅه کوم. داسې کسان دي هغه وایي چې دا طلاق د دې د وجې رامخې ته شوي دي لکه ستاسو به خیال وي یو څو ورځې مخکې کومه ویډیو چې وایرل شوه د نجیب اپیس کوم چې په سوشل میډیا ډېره زیاته گردش کو او په هغه ویډیو کې څه هو هم نه لکه صرف هغه لایو راغلو هغه لایو ویډیو ریکارډ شوه بیا کم خلک چې وو هغو ته هغه سکرین شاټ ایستي وي او هغه یې په یو ګروپ او په بل ګروپ کې شیر کولی او ویل چې آیا داسې قسمه ویډیو هغه وایرل شوې ده. د هغې نه پس اوس کم تازه خبر چې شیر کېږي هغه دا رنګې دی چې پکې ویلی کېږي نجیب اپیس د خپل خاوند طلاق ورکړو. نو زه خو پیله اریان دې ته یم چې د نجیب اپیس خاوند هغه شته هم نه لکه چې خاوند یې وي نه نو طلاق څنګه ورکړی شو. یو خو دا خبره ده. بل دا چې هغه ویډیو چې وه هغه هم د نجیب اپیس داسې څه غلطه ویډیو نه وه عامه لایو ویډیو به یې کړې وه. نو په دې کې اوس لکه څه د حقیقت څه هغه تصویر هم نه جوړېږي چې موږ په هغه بیس باندې ووایو چې هغې په منځ کې د طلاق کومه معامله چې ده هغه شوې ده. ټول دروغ چلیږي سوشل میډیا باندې د هغې په حوالې سره چې کوم خبر راځي ټول 100% تقریبا هغه غلط خبر راځي. نو تاسو سره مې هم دا ویډیو شیر کوله په ډېر ګروپونو کې مې دا خبره ولیده نو ما زه بیا رالم او تاسو سره هم دا خبر بل دا کوم کس چې ورسره دی پیله تاسو وکتو نو دا د دې کوم چاپ والا دی کوم ویښته دا شیونه ولا سمئ نو هغه کس وو. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.